نهم پاره ده شپاړسم رکوع ده سورة أنفال. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. پتیر آیتونو مبارکو کې د الله پاک د طرفنا د مؤمنانو د پاره او د کفارو د پاره وعظ او نصيحت شو. او وعظ په دې ډول باندې وشو دا خبره الله پاک مشرکان ته ثابت کړه چې سره د قوت نه سره د طاقت نه د بدر په میدان کې تاسو الله پاک ذلیل کړی دا ولې ځکه تاسو د الله او د الله د رسول مخالفت وکړه بأنه شاق الله ورسوله. د الله او د الله د رسول مخالفت تاسو وکړه ځکه الله پاک تاسو ذلیل کړ. دا د کفارو د پاره یادګیرنه شو. د مؤمنانو د پاره یادګیرنه دا ده چې ای مؤمنانو تاسو د الله او د الله د رسول اطاعت وکړه خبره ومنله ځکه تاسو ته الله پاک عزت درکړه ځکه تاسو ته الله پاک غلبه درکړه. نو اوس په دې رکوع مبارک کې الله پاک فرمایي چې مؤمنانو د الله پاک د حکم په منلو باندې او د رسول پاک علیه السلام د حکم په منلو باندې دوام وکړي. دا په دې باندې همیشوالی وکړي. په دې کې ستاسې عزت ده په دې کې ستاسې قدر ده. رسول پاک علیه السلام مبارک چې کله مبعوث او الله په اسلامي فتوحات شروع کړه تر زرم کال د هجرت پورې د مؤمنانو حالت لخو نو برای د مؤمنانو په لاس کې د زرم هجري نه وروسته کله چې د مؤمنانو حالت بدل شي او د کفارو غلامي شروع کړه خپل قدرت د هغوی په بقا کې وګاڼه نو الله په د ذلت سره څه کړه مخامخ کړه. نه چې ذلت سره مخامخ دا په دې خاطر نه چې دوی سره اسلحې نسته یا په دې خاطر چې دوی شماره کمه ده یا په دې خاطر دوی سره اسباب نسته یا دا خلک کم طاقت دي بلکې نه په دې خاطر باندې چې دا خلک د الله او د الله د رسول خبرو منلو ته تیار نه دي. نو ځکه مشکلات اوس موجوده حالاتو کې مشکلات داسې دي. الله پاک په دې اولنی آیات کې به دا خبره ثابت کړي چې مؤمنانو د الله پاک د حکم د منلو او د الله د رسول د حکم په منلو باندې دوام وکړي. د الله د حکم او د الله د رسول د حکم د منلو څخه مخ ماړوي. تاسو اوري تاسو خبره اوري په خبره باندې پوهیږئ چې اوري په خبره پوهیږئ نو مطلب دا خبره باندې دوام وکړي. وروسته الله پاک نصیحت کې مؤمنانو ته چې ای مؤمنانو تاسو د کفارو په ډول باندې مه کېږئ چې کفار دا خبره کوي چې موږ واورېده او حالداره چې دوی اورېدلي نه دي وایي موږ واورېده او حالداره چې دوی اورېدلي دوی اورېدونکي نه دي. څه معنا چې دوی موږ واورېده موږ اورېدونکي نه یو دوی اورېدونکي نه دي. کفار وویل چې موږ واورېده او الله تعالی فرمایي دوی اورېدونکي نه دي. دې څه مطلب ده؟ علما کرام فرمایي چې د اورېدل څلور قسمه اورېدل دي. یو هغه اورېدل چې یو سړی خبره واوري په خبره پوه شي په خبره باندې عقیده وکړي په خبره باندې عمل وکړي دا صحیح اورېدل دي پیدمن اورېدل. دوم قسم سړی خبره واوري په خبره باندې پوه شي عقیده پې ولري خو عمل پې ونه لري لکه عام ګناهګار مسلمانان زمونږ په شان ګناهګار مسلمانان ډېرې خبرې اورو عمل ته برابر نه تیار نه الله دې په موږ رحم وکړي. دا دوم قسم خلک دي. دا خلک هم ښه دي که عمل بیکاره ده نو عقیده خو شته که نه په خبره خو پوهېږي عقیده شته اما عمل څنګه ده وروره بیکاره ده څه برابر او څه وران او څه جوړ او څه ناجوړ ګډوډ حالات. دریم قسم هغه خلک دي په خبره اوري خو نه په خبره پوهېږي او نه په خبره باندې عقیده لري نه په خبره باندې عمل لري. دا خلک څه دي وروره کفار دي. خبره اوري خو نه په خبره پوهېږي نه په عمل لري نه په څه لري عقیده لري. دا خلک څوک دي؟ کفار دي. څلورم خلک هغه دي خبره اوري په خبره پوهېږي خو خبره اوري په خبره نه پوهېږي عمل پې لري خو عقیده پې نه لري. دا خلک منافقان. دغه د منافقانو ډله او د کفارو ډله دا دواړه اوریدونکي چې دي دا اوریدل نه اوریدل دي دا اوریدل
نه اورېدل دي ځکه په خبره باندې سر نه خلاصي په خبره پوهېږي نه خبره ولې نه پوهېږي ځکه چې دوی ورته عقیده نه لري په دوی کې طلب نشته د خبرې نو الله تعالی فرمایي مؤمنان د کفارو په ډول مه کېږئ چې غوږونه ستا خبره پرې اوري نه په خبره باندې ځان پوه کوي نه په خبره باندې عمل لري نه په خبره باندې څه لري ایمان لري په دغه ډول باندې څه مه کوئ اورېدلې مه کوئ دغه ډول اورېدلې مه کوئ وروسته به الله پاک په بل رکوع مبارک بل آیات مبارک به دا خبره الله پاک ثابته کړي په دریم آیات کې به دا خبره ثابته کړي چې ګوره الله انسان پیدا کړ انسان څه ده په اعتبار د شکل سره په اعتبار د جسم سره په اعتبار د استعداد سره دا ډیر زیات اوچت مخلوق ده ښایسته مخلوقاتو کې ښایسته مخلوق ده تر دې پورې چې مرتبه د فرشتو نه کته ده خو نور ډیر زیات په ټولو مخلوقاتو کې لوړ مخلوق ده خو کله چې انسان ولګېده دا ښایسته شکل والا انسان ولګېده د عمل وکړه عقیده یې جوړه کړه عمل یې وکړه د هغه مقام ته رسیږي چې هغه مقام ته فرشتې نشي رسېدلی فکر ورسېده خو کله چې دغه انسان ولګېده ښایسته اشرف المخلوقات انسان ولګېده عقیده بدله کړه عمل بدل کړه الله په دغه انسان په ټولو حیواناتو کې ناکاره حیوان او بیکاره حیوان دغه حیوان چې اشنا غوږونه اوري پې اوري نه سترګې اوري لیدنه پې نه کوي غوږونه اوري حق پې نه اوري چې عمل پې وکړي سترګې لري لیدل پې کوي فکر ده خو هغه لیدل پې کوي لیکن داسې لیدل نه پې کوي چې په هغې باندې لاره خپله کړي هدایت ترلاسه کړي زړونه لري خو پوهه پکې نشته الله تعالی فرمایي دغه انسان په ټولو مخلوقاتو کې بدتر انسان بیا دغه انسان ناکار انسان بیا دغه انسان نو ګوره تاسې د کفارو په ډول مه کېږئ ناکاره مخلوق مه جوړېږي الله غوره پیدا کړی استي دا غورهوالی دا کرامت چې تاسو ته الله تعالی درکړی د انسان کرامت په صورت سره ده خو د انسان فضیلت په تقوا سره ده تقوا خپله کوي فضیلت خپل کوي ان اکرمکم عند الله اتقاکم کله چې انسان متقي هغه بهتره ده که متقي نه د انسان ښهوالی بدوالی هغه په شکل سره نه ده که په شکل سره وای نو رسول پاک علیه السلام مبارک ابو جهل به یو رقم ته دواړه انسانانو خو ګوره په دواړو کې د ځمکې او د اسمان د علین او د تحت سرا فرق ده ځمکې او اسمان لا نه د علین او تحت سرا فرق ده فکر ورسېده چې رسول پاک علیه السلام ته الله کومه مرتبه ورکړې ده ابو جهل ته الله پاک په خباثت کې کومه ټیټوالی ورکړې ده د انسان شرافت دا په شکل نه ده بلکې په تقوا سره ده دا په ایمان سره ده دا خبره به الله پاک څه کوي ثابته الله پاک فرمای که په دې کفارو کې د حق طلب وای الله به ته حق خودلی خو په دې کې د حق څه نشته وروره طلب نشته حق طلب نشته وروسته به الله پاک دا خبره ثابته کړي چې انسانانو ستاسو حیات او ستاسو همیشه ژوند په څه کې د په ایمان کې ده ستاسو همیشه ژوند په جهاد کې ده ستاسو همیشه ژوند به حق په اتباع کې ده که غواړې چې دنیا کې هم ژوندي پاتې شي برزخ کې هم ژوندي پاتې شي د آخرت نعمتونه خپل کوي همیشه حیات تاسې خپل کوي نو څه کوي ایمان قبول کوي جهاد کوي کله چې الله پاک او الله پاک رسول تاسې ایمان ته رابلي دغه دعوت قبول کوي دې کې ستاسې همیشه حیات ده دې کې ستاسې همیشه ژوند ده وروسته به الله پاک دا خبره ثابته کړي چې ګوره انسانه کله چې د خیر طلب دې شروع کړه د خیر اراده دې شروع کړه سمدستي هغه خیر کار وکړه داسې مه وایه نن شپه تهجد نه کوم سبا شپه به تهجد وکړم سبا نه به کار شروع کړم ښې شپې دې داسې مه وایه کله چې اراده دې وکړه یالله توقف مه کوه ولې مه کوه ځکه الله پاک اسې نه چې ستا په مابین کې او ستا د ارادې په مابین کې الله پاک د الله تقدیر حایل نشي د الله تقدیر څه نشي حایل نشي څنګه د الله تقدیر نن جوړې خو سبا فیصله تا باندې الله پاک د مرض ده تا خو سبا شپه جګېږم که نه او د الله پاک فیصله د چا د وروره د مرض ده اسې نسي اشنا سبا به مریض بیا به جګېدی نسي نن ژوندی سبا به مړ سي نن روزګار سبا به مصروف سي نو ګور د الله پاک فیصله د الله پاک قضا د انسان او د ارادې په مابین کې حایل کیږي
ستا د سبا شپې پته شته چې سبا شپه به زه پاڅېږم؟ نه. ته به جوړې؟ نه. دا اعتبار لرې؟ نه. ته به ژوندی د اعتماد لرې؟ نه. ته به مصروف یې د اعتماد لرې؟ ته به اوزګار د اعتماد لرې؟ شاید چې شپه دې ورو په هسپتال کې راشي او نسخې به دې روانې کړي، لاس کې منډې به وهي وروره، یو نسخه به راوړې بیا بله راوړه، بیا به منډې وهي بیا بله راوړه. نو ګوره نیکو اراده دې وکړه، یا الله سرپه پکې څه مه کوه، مه کوه. بل دا خبره الله پاک ثابتي چې ګوره د الله پاک تصرف او د الله مکمل واک د انسان په زړه باندې ډېر واک ده. کوم انسان چې ازلي بدبختي کله چې انسان اراده د خیر وکړي، الله پاک د انسان او د خیر په مابین کې فاصل واقع شي. کله چې انسان ازلي نیک عمل وي، دا انسان چې کله اراده د بدوی وکړي، الله پاک د انسان او د بدوی په مابین کې څه شي فاصل واقع شي. ته به غواړې یو بدکار وکړم، یو سړی به راسي ستا د بدکاره به څنګه شي وروره بچ بسي فکر ورسېده. نو څه کوه شابسي د الله قدرت حاضر ګڼه چې الله په ستا باندې مکمله څه ده وروره قبضه ده. بل آیات کې به الله په دا خبره ثابت کړي چې مؤمنانو د هغه فتنې نه ځان وساتئ چې دې فتنې سزا به یوازې ظالمانو ته نه رسېږي. د هغه فتنې نه ځان وساتئ چې د هغې سزا به یوازې ظالمانو ته نه رسېږي، بلکې ظالمانو ته به هم رسېږي، نیکانو ته به هم رسېږي. دغه فتنه کومه فتنه ده؟ دغه فتنه چې ده نه ده منګه دا ترک د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ده. کله چې د رسول پاک علیه السلام امتیان د نیکو دعوت پرېږدي، خلک د بدو نه منع کوي، بدان بدي کوي، نیکان خپله نیکي کوي، بدانو سره کار نه لري، الله چې عذاب نازلوي په ټولو نازلوي. نو الله پاک فرمایي دغه فتنې نه څه وکړي وروره ډډه وکړي، دغه فتنې نه ډډه وکړي. څه معنی؟ امر بالمعروف خپل کوي، نهي عن المنکر خپل کوي. که دا کار تاسې کوو د ظالمانو بد عملي په تاسې باندې بیا بد اثر نه کوي. فکر ورسېد. له دې نه وروسته به الله په دا خبره ثابته کړي چې مؤمنانو د الله د رسول سره خیانت به کوي. خیانت څه معنی؟ د الله سره خیانت دا معنی چې فرایض پرېږدي، واجبات پرېږدي، ارتکاب د حرامو وکړي، د نارواو ارتکاب وکړي، د مسلمانانو هغه سر او راز افشا کړي. مؤمنانو سر او راز څه افشا کړي. دغه آیات مبارک الله په د ابي لبابه رضی الله عنه په باب کې حق نازلوي. ابي لبابه رسول پاک علیه السلام مبارک د يهوديان وډله بني قریظه دا معاصره کړه، تقریبا یو 100 ورځې تقریبا معاصره وه. کله چې دا خلک تنګ شو، د خلکو غوښتل چې دا خلک لاړ شي شام ته لاړ شي او دا علاقه پرېږدي. پیغمبر اسلام پرې نه کړ، ډېر خیانت د اسلام سره کړی، ډېرې وعدې کړي او وعدو کې دوی وفا نه وه کړی. اخر پیغمبر اسلام ورته وفرمایه چې سعد بن معاذ فیصله باندې تاسې راکته سي، هغه څه فیصله وکړه، فیصله ومنئ. دوی وویل چې موږ ته ابالوبابه راولېږه. ابالوبابه د پیغمبر اسلام صحابي و، د ابالوبابه بچي سي و، دا له دې بنو قریظه په دې کلي کې و. فکر ده چې کله دی وغوښته نر او ښځه ټول دلته راجمع شو. ابالوبابه ته یې وویل چې دا راته ووایه چې پیغمبر اسلام زموږ په حق کې څه فیصله کوي. ابالوبابه د رسول پاک علیه السلام په راز باندې خبر و، هغه داسې اشاره ورته وکړه چې ټول مه خیالالئ. دا خبره کله وکړه ابالوبابه وایي په دغه وخت کې زه پوه شوم په ځان باندې چې اشنا غرق شوم. د مؤمنانو راز مې څنګه کوي وروره؟ خیانت مې وکړو، د الله د رسول سره مې خیانت وکړو، د الله سره مې خیانت وکړو، لکه راز مې افشا کړه که نه، راز مې لوس کړه. په دې وخت کې دغه جن راغر وهل په زیدې چې پیغمبر اسلام ته راسي یو عذر پیش کړي، نه سیخ لاړ جومات ته ځان ورسو، مسجد نبوي ته ځان ورسو، هلته د ستنې نه ځان کلک وتاړه. پشتوان ابالوبابه فکر ورسېده په ریاض الجنه کې مدینه منوره ته د الله پاک ټول بوز، هلته ریاض الجنه پوښتنه به کوي وادرده سپینه قالینه په هغې باندې هواره ده، هلته 9 ستنې دي غالبا، اوس ستنې دي که 9 ستنې دي. په دې ستنو کې یوه ستنه چې د ستنه د ابالوبابه ده، او ما ته دلته چا ویلو چې ګوره هلته یوه ستنه د ابالوبابه، هغه ته استوانه توبه وایي، د توبې ستن.
تو بیا عائشه ستنم د جبري ستنم ډېر ستنې دي خو ستنه پکې دي توبې ستنه ده ابالو بابا له دې ستن ځان وتاړ و یا به ته مړ کېږم یا به الله په ازما توبه قبول نه بد شوي خالی مون به سیو که خلکو بخلاص که مون به سیو که مانځنه پس خوراک اسکا کې ارڅ ځان حرام کړ څه حرام کړ تقریبا 9 ورځې کوم ورځې د غزا کې ور تړلې ځان ته به تاړه ځان بهوشي پیراله بس وګه سکه عاجز بهوشي پیراله هغه ولې مړ د سم خو ترسو پورې پیغمبر الله پاک زما توبه نه قبول کړي زبسنه کېږم زبا دغه د تاړلې بس نو مړ کېږم یا به الله پاک زما توبه قبول وما یا نه هم الله پاک توبه قبول کړه چا ورته چې توبه دې قبول شوه توبه به زما الله قبول شي پیغمبر اسلام په خپل لاس خلاص کړي بس زه دلته مړ شم ما پیغمبر اسلام په خپل خلاصي رسول پاک علیه السلام مبارک سحر راغی او دې څه کوي خلاص دغه ستنه د ستنه استوانه توبه وای استوانه توبه ما الحمدلله د ستنه ډډه وهله او سحر نه تر 2 بجې پورې او سحر نه لسو بجو ته مازیګر پورې مقستنه تناستم الله دې قبول کړي تاسو ته خدای چانس درک هغه ستنه ته ځان ورسوي بیا توبه وباسي یا الله د غزا کې تا د بالو بابا توبه قبول کړي و موږ هم ګناګاری اخو بیا پاک مخ ګناګار دي زیات زموږ توبه قبول کړو خدای پاک مقبول سره کړه زما دا خبر به ان شاء الله تاسو ته یادي استوانه لو بابا دا نه استوانه توبه د توبې ستن مطلب فکر ورسېد بنا به هر تقدیر هغه د الله پاک څخه توبه قبول کړه توبه قبول کړه الله تعالی مؤمنان تو فرمایي مؤمنانو خیانت به د الله او د الله د رسول سره څنګه کوي خیانت بنه کوي او خبردار ابالو بابا دا کار ولي وک الته په بني قرزه کې مالو بچي وو او ګوره خبردار مال او اولاد فتنه ده مال او اولاد څه ده او دغه د مال او د اولاد فتنه نه څوکي ډډه وکي دا د ټول د رکوع مبارک هغه مختصر صور راه احکام تاسو مخکې بیان شو مسائل تاسو مخکې بیان شو الله پاک فرمایا یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو اطيعوا الله د الله خبرو مانی ورسوله د الله د رسول خبرو مانی د الله خبرو مانی د الله د رسول خبرو مانی ولا تولوا عنه مخبگر زوی د الله د الله د رسول د خبرو مخمگر زوی د الله د الله د رسول د خبرو مخمگر زوی وانتم تسمعون او تاسو اوري فخبره پويږي اوري خبره باندې پويږي عمل شته عقیده شته الحمدلله تاسو څه کوي دا پاک کار مکو ولا تكونوا تاسو مکیږي کلذین پسیر د هغه کافرانو ولا تكونوا تاسو مکیږي کلذین پسیر د هغه کافرانو قالوا چاوي بداویله سمعنا من واورد سمعنا من واورد وهم لا يسمعون او دوی اوریدون کی نو وهم لا يسمعون او دوی اوریدون کی نو زکه په دې خبره نه پوهیدل نه په عملو نه په څه عقیده نسیانی په عملو نه په عقیده او اکثر ګور دي خبره ته خلک وګم نګدي کنه خبره اوري خو تیریږي تل وځخ څه بوایي نو الله تعالی فرمای ان شر الدواب یقینا ناکار په حیواناتو کې ان شر الدواب یقینا ناکار په حیواناتو کې عند الله پنځ د الله تعالی باندې څوک دي الصم کند الصم کند لچانه د اوریدلو د حقنه البکم ګونګ ده د ویلو د حقنه البکم ګونګ ده د ویلو د چانه الذين هغه کسان دي لا يعقلون سغو نه پويږي الذين هغه کسان دي لا يعقلون چې نه پويږي صحیح شو نه خبره اوري نه په خبره پويږي نه په علم لري نه په څه لري عمل لري الله تعالی فرمایي دا خلق ناکاره مخلوق دا څوک دي کفار دا الله په مخلوق کې ناکاره مخلوق څوک دي دا خلق ټیک د انسان تعالی شرف ورکړي او خپل شرف ونه ساته ځکه الله پاک په ټول مخلوق کې ناکاره مخلوق څخه وګرځي الله تعالی فرمایي ولو علم الله کله تعالی ته معلوم وي فيهم په دوی کې خیرا د خیر ولو علم الله کله تعالی ته معلوم وي فيهم په دوی کې خیرا خیر هغه څه شي خیر چې الله تعالی ته معلوم وي هغه طلب د حق هغه طلب د چا حق کدوې کې طلب د حق وي
نو الله تعالی په دوی باندې اورولي وو الله تعالی په دوی باندې اورولي وو معنا اوریدل به کړي وو په حق باندې به پوه شوی وو په حق باندې به پوه شوی وو خو دوی کې طلب د چا نسته حق نسته چې هر کله طلب د حق نسته نو ځکه دوی کې اوریدلم نشته څه نشته اوریدلم نشته ولو علم الله کالا ته معلوم وي فيهم په دوی کې خیرا خیر لاسمعهم په دوی باندې به اورولي وو دوی به قبولواله د حق کړی وو ولو اسمعهم کالا پاک دوی ته واوروي کالا پاک دوی ته واوروي بیل دینه چې طلب د حق وکي ولو اسمعهم کالا پاک دوی ته واوري بیل دوی نه چې طلب د چاو کی حق وکي لتولوا دوی بغرزيږي لتولوا دوی بغرزيږي وهم معرضون دوی به اعراض کوونکي دوی به سي اعراض کوونکي يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنان استجيبوا لله دا الله حكم قبول كي دا الله حكم والرسول او دا رسول پاک عليه السلام حكم قبول كي اذا دعاكم كلچ بلی تاسه اذا دعاكم كلچ بلی تاسه لما هغه ایمان ته يحييكم چې تاسو پاغي ژوند کیږي لما هغه جهاد ته يحييكم چې تاسو پاغي باندې ژوند کیږي مراد حیات څخه حیات چا د ورته دنیا او د آخرت ازلی ګټې دي ازلی کامیابی ده ازلی کامیابی پس کې د پیبان کې اذا دعاكم کلس بل تاسو لما هغه شلرا يحييكم چې تاسو لره ژوند کوي واعلموا فوشي ان الله پاک يحول پردکیږي بین المرء من سلکی وقلبه من زړه دکه مراد زړه څخه اراده زړه ان الله پاک يحول پردکیږي بین المرء ما بین سلکی وقلبه او زړه دکه معنا د اراده کی وانه يقينا الله پاک الیه دی الله پاک ته تحشرون تاسو برا ګرځیدل شي تاسو برا جمع کېدل شي تاسو به الله پاک ته وانه شان دا الیه الله پاک ته تحشرون تاسو برا جمع کېدل شي واتقوا ويرګي فتنه دهغه فتنه واتقوا ويرګي فتنه دهغه فتنه لا تصيبن الذين نبرسيږي لا تصيبن الذين نبرسيږي سزا او عذاب هغه کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي منکم یستاسون خاصه یوازې بلکې عذاب ټول ته رسیږي دا کومه فتنه ده چې امر بالمعروف ونهي عن المنکر تلس واتقوا ويرګي فتنه دهغه فتنه لا تصيبن الذين چې نبرسيږي هغه کسانو لره ظلمو چې ظالمانو دي منکم یستاسون خاصه خاص واعلموا فوشي ان الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکون کدا الله پاک سخت عذاب ورکون واذكروا یاد کی اذ انتم کلچتاسو قلیل کم وی واذكروا یاد کی اذ انتم کلچتاسو قلیل کم وی مستضعفون ضعیف گنل شوی فی الارض پزمکه کې مستضعفون ضعیف گنل شوی فی الارض پزمکه کې تخافون تاسیر دلی ان يتخطفكم الناس چوب تخطيطات سره خلق تخافون تاثير دلی ان يتخطفكم الناس چوب تخطيطات سره خلق فآواكم على زيد الكتاس سره مدینه منوره فآواكم على زيد الكتاس سره مدینه منوره وأيدكم مضبوط کړي بنصره بخپل مدد سره وأيدكم مضبوط کړي بنصره بخپل مدد سره ورزقكم روزي درکتا سولرا من الطيبات پاک شیانه چې غنیمتونه دي ورزقكم روزي درکتا سولرا من الطيبات د پاک شیانو څخه چې هغه څه دي غنیمتونه دي لعلكم دې د پاره تشکرون تاسو شکر وباسي دې د پاره چې تاسو يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا تخونوا الله د الله سره خیانت مکوئ والرسول د الله د رسول سره خیانت مکوئ خیانت څه معنا فرایض مپردي واجبات مپردي مسلمانانو سر او راز مخکاره کوي وتخونوا منا ولا تخونوا تاس خیانتونه مکوي اماناتکم خپل امانتونو سره وتخونوا منا ولا تخونوا خیانتونه مکوي اماناتکم خپل امانتونو سره وانتم تعلمون او تاسو پويږي واعلموا فوشي انما اموالكم يقينا مال نستاسي واولادكم اولادنا تاسي فتنه ده
واعلموا پوشی انما اموالکم یقینا مالون استاسی و اولادکم اولادون استاسی فتنه ده سبب ان شاء الله دی بارک با تفصیل کو نه وخت کیږي چې مصروف یو وان الله عنده پنځ د الله تعالی باندې اجر عظیم اجر لوی ده صدق الله مولانا یا الله پاک ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الى متعلم د دین نصیب کړي ظاهری باطنی تقوام الله پاک نصیب کړي د دې درسونه الله تعالی متفن نصیب کړي الله متواعظ نصیب کړي د عمل کولو توفیق متنصب کړي هر قسمه گمراهی نه الله تعالی موږ وساتي موږ ته والدینو ته ټول حقداران ته بخښنه وکړي وصلی الله تعالی وسلم